سلامونه جوړ تازه. د بشري حقوقو یو سازمان هالویش تېره شپه راپور ورکړی چې د ایران پوله ساتو ځواکونو په ګلکان سروان سیمه کې په هغو افغان کډوالو ډزې کړې چې غوښتل یې ایران ته ننوځي او په لسګونه کسان یې په ډزو وژلي دي. ځینې ناتایید شوي شمیرې ښیي چې په دغه برید کې 260 افغانان وژل شوي دي. بلخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له اوږده ځنډ وروسته اعلان وکړ چې د دوی حکومت د ایرانی پوله ساتو په ډزو کې د افغانانو مرګ ژوبله نه ده کره کړې او چې کله څېړنې او پلټنې بشپړې شي لازم تصمیمونه به ونیسي. همداراز د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی حسن کاظمي قومي وایي د سروان پر پوله د لسګونو ناقانونه وګړو د وژلو په تړاو راپورونه ناسم دي. قومي وایي چې له غیر قانوني وګړو سره قانوني چلند د هر دولت روا حق دی. دغه پیښې ډېر غبرګونونه راپارولي دي چې دې ته په غبرګون سره د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين وایي له فلسطین او لبنان ملاتړ ښه خبره ده خو د افغانانو وژل ظلم دی. ضیاء الحق امرخیل پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د ایران وحشي ځواکونو لخوا د افغان ځوانانو ډله ایز قتل عام پر انساني او اسلامي حقونو تور داغ او نه بخښونکی جنایت دی. همداراز حنیف اتمر وایي ایران د افغانانو د وژنې پیښې بشپړه پلټنه وکړي. افراسیاب خټک وایي د ایران ځواکونو لخوا د افغانانو وژل یو لوی جرم دی. عطا محمد نور د ایران دولت مخاطب کړی دی او پوښتنه یې کړې چې د دې ډلوژنې او په فلسطین کې د خلکو د وژلو ترمنځ څه توپیر دی. نبیل وایي افغانان د ملایي رژیم له ظلمه تښتي خو د پناه په لټه کې د اخوندي رژیم د ظلم قرباني کیږي. محسن داور لیکلي د افغان کډوالو ډله ییزه وژنه بشري جنایت دی. معصوم ستانکزی وایي د ایرانی پوله ساتو له لوري د افغانانو وژل د ایران جدي څېړنې ته اړتیا لري. تاسو کولی شئ د دې پیښې په تړاو تازه خبرونه او جزئیات د افغانستان انټرنیشنل پښتو لایف بلاګ باندې وڅارئ.